د کهانۍ شروعات کیږي د یو ښار نه چرته چې ډېر ګڼ باران وریږي او دا باران دومره زوردار وي چې د دې له وجې د ښار ټول سړکونه جام وي، ټول ګاډي په یو ځای کې نښتې وي او ټول خلک په دې کې دننه راګیر شوي وي او اچانک په ریډیو باندې دا خبر خور شي چې یو ډېر مضبوط طوفان راتلونکی دی او سرکار خلکو ته دا مشوره ورکي چې د خپل حفاظت بندوبست شروع کړي. په دغه غاړو کې یو غاړی د سینډرا نومې یوې ښځې وي او دا د دغې ښار د یو غټ بینک منیجره وي. نو په دې کې هغه په څه طریقه ځان بینک ته ورسوي په دې یاره چې د بینک نوکري به ترې لاړه شي. چې کله سینډرا بینک ته ورسي نو پوه شي چې د بینک شروع کېدو الارم خو وختي والی شوی دی او بل طرف ته هغه وویني چې د طوفان د خطرې د وجې د بینک سټاف لا پوره نه دی راغلی. په دې کې مهینو نومي سړی سینډرا ته ووایي چې ستا نوم خو د بینک د نوکرۍ نه وتلي خلکو په لیست کې راغلی دی، اوس تا تنخوا بنده شوې ده. نو سینډرا دومره خفه شي چې هغه په ژړا شي او هغه خپل ملګرو ته کال هم وکړي خو هیڅ لاره جوړه نه شي. هم په دغه وخت اچانک هله ګوله جوړه شي او یو څو ډاکوان په دغه بینک چاپه واچوي او دوی مکمل د هتیار نه ډک په دغه بینک ورننوځي. په دغو کې یو څو د بم والا جیکټې هم اغوستې وي او د بینک چې څومره هم افسران او ګارډز وي هغوی دوی په قبضه کې واخلي او دغه ټول افسران ډیر زیات په یره کې وي او په بینک کې چې څومره هم عام خلک وي دوی ټول لره وتړي او په خپل قبضه کې واخلي. دینه پس دوی خپل کاروایی زر تر زره شروع کړي او دوی خپل ټول اوزار را میدان ته کی او څه کسان د بینک ته تجوري په ماتولو کې مصروف شي او باقی د بینک په چت کې یو سورنګ وباسي چې د دې کنیکشن د بینک مین پیپ لاین سره ملاو شي. نو اوس به دوی د دې په ذریعہ د بینک نه ټول مال وباسي او بل طرف ته دغه بینک لیډر د بینک ټول خلک په خپلو اشارو ګډوي چې د بینک نه بار د دې ډکیتۍ خبر خور نشي. خو په دې کې د بینک لیډر وویني چې اچانک په دغه خلکو کې یو افسر د الارم بټن دباو کی. هغه چې دا وویني نو د غصې نه تک سور شي او دغه افسر لره ډېر سخاوال ورکړي. په دې کې پولیسو ته هم سیګنل ملاو شي چې په بینک کې څه ګډوډ شروع شوی دی. نو کله چې هغوی ته د دې خبر پته ولګي چې په بینک باندې ډاکوان ورغلي دي نو په دې کې ډي سي ډومینګو زر تر زره د بینک په نمبر کال وکړي. دغه کال یو ډاکو اوچت کی او ورله دمکی ورکړي چې کچري زمونږ د مقصد د پوره کېدو نه مخکې که تاسو په مونږ کې کار ولرلو نو مونږ به د بینک ټول قیدیان مړه کړو او زمونږ کار د پوره کېدو پورې مونږ د پاره د یو ګاډي او د هلیکاپټر بندوبست وکړئ. دې نه پس کلیګو خپل لیډر ته دا خبر ورکړي چې د کوم سورنګ په ذریعہ چې مونږ د بینک نه بار ته وځو هغه خو اوس د ګڼ باران د وجې د اوبو نه ډک شوی دی. لیډر ورته ووایي چې مونږ به 30 منټ پورې انتظار وکړو، د هغې پورې به اوبه څه ناڅه کمې شوې وي. په دې کې سینډرا ته پته ولګي چې دوی ته خو اوس د بینک نه بهر وتلل مشکل شوي دي. نو هغه د ډاکوانو لیډر ته ووایي چې زه تاسو ته په دې بینک کې یو داسې لاکر درښولی شم چې په هغې کې دننه ډېر خفیه رازونه دي چې د کومو د اوټ کېدو له وجې ډېر څه بدلېدی شي. خو دغه لاکر به زه تاسو ته په یو شرط درښیم چې تاسو به مانه د بینک نه لوټ شوي مال کې ښه پوره حصه راکوئ. کله چې دوی لاکر ته ورنږدې شي نو سینډرا ورته لاکر په باره کې پوره حقیقت ووایي چې یو څو کاله مخکې یو سیاستدان چې هغه دا وخت په کوما کې دی. هغه چې څومره هم وران کارونه او غلاګانې کړې وي د دې ټول معلومات یو پولیس افیسر راوستی و او دغه پولیس افسر له وجې دا سیاستدان ډېر په خطر کې و. هغه د کرسۍ نه لږ په کوزېدو کې و او هغه جیل ته هم تللو والا و. خو دلته دغه سیاستدان یو ټریک استعمال کړو. د هغه چې څومره هم غله ملګري سیاستدانان وو د هغوی ټولو انفارمیشن دغه سیاستدان په یو هارډ ډیسک کې راجمع کړل او دغه هارډ ډیسک اوس په دې لاکر کې پروت دی. خو دلته دغه ښځه د بینک لیډر ته ووایي چې هغه لاکر دا یو نه دی، تاسو ماته څه رقم راکړئ، صحیح لاکر به زه تاسو ته درښیم. نو کلیګو دغې ښځې ته یو څو قیمتي هیرې ورکړي. بل خوا موږ ته ښکاري چې د بینک نه بار پولیس را رسېدلي وي او بینک کې د څلورو واړو طرفونو نه ګیر کړی وي. د ګینګ لیډر ته چې کله دا پته ولګي نو د هغوی سره چې څومره هم د بم والا جیکټې وي دا ټولې دغلته موجود خلکو ته په غاړه کړي او پولیسو ته دمکي ورکړي چې کچرې تاسو زموږ مخې ته د راتلو کوشش وکړو نو موږ به دا جیکټې بلاست کړو او دوی ټول دغه سورنګ ته ورکوز شي. نو دلته د اوبو مقدار نور هم سیوا شوی وي نو دوی د اوبو نه ویریږي
او خپل فیصله واپس کړي او بانک ته واپس شي. دلته دوی ډیر زیات پریشان وي ځکه چې دوی خپل پلان کې ناکام کېدو والا وي. نو په دوی کې موجود یو ډاکو ټول سیاستدانان خبر کی چې تاسو ټولو غلط ریکارډ اوس زموږ سره په دغه هارد ډیسک کې موجود دی. کچره تاسو پولیس زموږ نه قلار نه کړل نو موږ به دا ټوله ډیټا د هارد ډیسک نه د خلکو موبایل ته ټرانسفر کو. په دې سره به تاسو بلیک میل شئ او تاسو اخري ځای به جیل وي. په دې کې د دوی یو ملګری هارد ډیسک سره د خپل کمپیوټر سره کنیکټ کړي. دینه پس هغه ته یو گیم پزل د کوډ په شکل کې ښکار شي. خدا د دې په پاس کولو کې ناکام شي او د دې لوجي د هارد ډیسک نه ټوله ډیټا فارمیټ شي. د خو موږ ته ملیزو نوم یو سړی ښکار شي چې دغه خار د ټولو نه غړ سیاستدان را لګلې وي او دلې پیسې ورکړي وي. ملیزو دوی له دا پر ورکړي چې دغه هارد ډیسک ماته حواله کړی شي. په دې سره به تاسو د بانک نه صحیح سلامت وکاږم. نو دوی ملیزو ته وایي چې موږ لږ ټایم راکړه موږ خپل منځ کې مشوره کوو. نو د ګینګ لیډر وایي چې په سورنګ کې د وته پلان خو هسې هم ناکام شوی دی او بل طرف ته د هارد ډیسک نه هم ټوله ډیټا فارمیټ شوی ده. موږ اوس په هارد ډیسک څه کوو؟ ملیزو ته به حواله کړو. زموږ سره خو بل هیڅ لار نشته. نو دوی اوس بالکل د ملیزو خبر ته تیار وي. دینه پس ملیزو دوی ته د پولیسو یونیفارم ور واچوي چې دې سره دوی هوبهو دغه نورو پولیسو سره نه پیژندل کیږي. نو دوی د پولیسو په جامه کې ځان تیار کی او بهر راوځي. دوی سینډرا هم د ځان سره لاس تړلې روانه کی. د دې لپاره کچري پولیس په مونږ حمله کوي نو مونږ به د سینډرا په ذریعہ ځان بچ کوو. خو په دې کې اچانک د ملیزو په ذریعہ یو افسر او د هغه سره یو څو پولیس دی ډاکوانو ته مخامخ شي چې په دې سره د ډاکوانو لیډر ته پته ولګي چې ملیزو زمونږ سره دوکه وکړه او اوس به مونږ وجني. د دې له وجې د دوه طرفونو نه ډزې شروع شي. په دې غوبل کې یو ګولۍ د سینډرا په مټ ولګي. نو دغه ډاکوان سینډرا لره پریږدي او خپل لوټ شوی مال لاسته کی او سلګه منډه هم وای. خو دوی په دغه بانک کې نور هم راګیر شي او دوی ملیزو ته کال وکي چې دا تا چې څه هم وکړل نو خدي اون کړل. ملیزو ورته وایي چې تاسو سره بل هیڅ لار نشته. تاسو خپل ځان پولیسو ته حواله کړئ. زه تاسو سره وعده کوم چې زه به ډیر زر تاسو د جیل نه آزاد کړم. خو دلته دوی دا نه غواړي چې جیل ته لاړ شي او دوی ته اوس دا یقین راغلی دی چې ملیزو یو ډیر دوکه باز سړی دی. نو اوس دوی ډیر زیات پریشان وي. نو دوی دا سوچ وکړي چې ټیم هم ډیر زیات تیر شو کېدای شي چې د بانک د سورنګ نه اوبه کمې شوي وي. مونږ لره واپس په دغه لار کې د وتو کوشش پکار دی. نو دوی ته چې کله دا یقین راشي چې اوس په سورنګ کې اوبه بالکل کمې دي او مونږ پکې بهر ته ښه په اسانه وتې شو. نو دوی خپل د غلا جیکټ او ماسکونه په بانک کې عامو خلکو ته واچوي چې په دې سره به پولیس دوکه شي او مونږ به بل طرف ته د بانک نه په سورنګ کې ځان وکاږو. نو دغه شان دوی هم دا چل وکړي او پولیسو لره په دې باندې دوکه کړي او خپه اسانه دغه سورنګ په ذریعہ فرار شي. بعد کې دوی دا پوسټونه وکړي چې په هارد ډیسک کې هیڅ ډیټا نشته او موږ سره ټول پولیس او غله سیاستدانان ملاوو او هم دغه په ذریعہ موږ بانک لوټ کړو. نو دغه شان دا ټول ډاکوان خپه مزو کې ژوندۍ انجوای کول شروع کړي او دغه شان دا کہانی سر ته ورسي. نو ملګرو امید لرم چې دا کہانی به مو خوښه شوي وي. ویډیو لایک کولو سره سره چینل هم سبسکرایب کړئ. په بل داسې خوندور ویډیو کې به ملاویږو. د الله په امان.